سلام ستړي مشئ سپورټي خبرونو ته مو هرکلی کوم. راشد خان له 19 کلونو کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره ځینې ګټورې مشورې شریکې کړې. د ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان د زوم له لارې د 19 کلونو ملي لوبډلې له لوبغاړو سره ګټورې خبرې او خپل مشورې شریکې کړې دي. راشد خان لوبغاړو ته ویلي چې په پوره یووالي او جذبې سره لوبغالي ته ښکته شئ او د هیواد غوره استازیتوب وکړئ، ځکه هیوادوال ستاسو باریاو او ویاړونو ته شیبې شماري او په تاسو سخت ویاړي. د 19 کلونو ملي لوبډلې لوبډلمشر ناصر خان هم د لوبډلې په استازیتوب د راشد خان له مشورو او ډاډ مننه وکړه او زیاته کړه چې لوبډلې د باریاو لپاره راغلې ده او په پوره یووالي او جذبې سره به د لوبو ډګر ته ښکته کیږي او د اتلانو په څیر به افغانستان ته ویاړونه وړي. ننګرهار کې د اتلانو لیگ تر نامه لاندې فوټبال سیالۍ پیلېږي. د ننګرهار د بدني روزنې ورزش ریاست له لوري د ختیځ او سویل شپږ ولایتونو ترمنځ د اتلانو لیگ تر عنوان لاندې فوټبال لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ به یکشنبه د قوس لندۍ پر 19مه د ننګرهار، خوست، لغمان، نورستان، پکتیا او میدان وردګ فوټبال لوبډلو ترمنځ ننګرهار د فوټبال په مرکزي لوبغالي کې پیل شي. او وروستی سپورټي خبر مو دا چې د 19 کلونو اسیا جام سیالۍ هند افغانستان ته ماتې ورکړه. د 19 کلونو کرکټ لوبډلو اسیایي جام سیالیو په لړ کې هندوستان افغانستان ته ماتې ورکړه. د اسیا د اتو لوبډلو په ګډون د 500 ورځې سیالۍ د لندۍ پر 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د دې لوبې پچه د هندوستان 19 کلونو لوبډله وګاټله او افغان لوبډلې ته یې لومړی د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په ټولو 50 اورونو کې د 10 لوبغاړو په سوځېدلو سره 103 منډې ورکړې او هند ته یې د 104 منډو هدف وټاکه. د افغانستان 19 کلونو له لوري جمشید زادران 43، یونس زادران 26 او نعمان شاه 25 منډې جوړې کړې. د هند 19 کلونو لوبډلې یاد هدف په 30.3 اورونو کې د 3 ویکټو په غورځېدو سره پوره کړ او افغان لوبډلې ته د 2 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. د یادونې وړ ده چې افغان 19 کلن ځوانان به د اسیا جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د راتلونکي یکشنبې پر ورځ د ډسمبر 10مه د نیپال پر وړاندې ترسره کړي.